د افغانستان د روان وضعیت د سولې پروسې د نظام ساتنې او د ګاونډیانو سره د اړیکو په هکله له شپیګل الماني مجلې سره د جمهور رئیس غني مرکه د چارو د شنونکو او د خلکو له تود هرکلي سره مخ شوې. دا مرکه وړمه ورځ شپیګل مجله کې خپره شوې ده. جمهور رئیس غني ویلي د سولې پروسه کې د پاکستان د داخلولو مسله مهمه ده. متحده ایالات اوس کوچنۍ ونډه لري او د سولې او خصومت خبره اوس د پاکستان په لاس کې ده. ولسمشر زیاتوي پاکستان د طالبانو د ملاتړ یو منظم سیستم مخ ته وړي. طالبان هلته تجهیز کیږي، تمویل کیږي، جلب و جذب کوي او د دوی د پریکړو کولو د بیلابیلو جوړښتونو نمونه د کوټې شورا، د میرامشاه شورا او د پیښور شورا دي. دا نمونه د هغو کارونو دي چې طالبان پکې میشت دي. جمهور رئیس د نظام او جمهوریت ساتنې په برخه کې د خپل هوډ په اړه ویلي له مرګه یو عمر می لرې ده. د نړۍ هیڅ ځواک دې ته نشي اړ کولی چې الوتکې ته پورته شي او دا هیواد پرېږدي. هغه وایي له هیواد سره مینه لري او په دفاع به یې سر ورکوي. د چارو یو شمېر کارپوهان په حساس پړاو او شرایطو کې د ولسمشر غني د مرکه روحیه ورکوونکي او اغېزناکه ګڼي او وایي د نظام او جمهوریت ساتنې په برخه کې د ولسمشر قوي عزم کولی شي د باعزته سولې لامل شي. دوی زیاتوي د پاکستان په اړه د ولسمشر خبرې رڼې او ښکاره وي چې باید دا لړۍ ته دوام ورکړل شي تر څو اسلام آباد ته ښکاره پیغامونه ورسیږي. پاکستان لپاره اړینه ده چې موږ ګاونډی هیواد دی، نو دوی چیرې کډه کولی شي نه موږ د دې په ځای چې جګړه دوام وکړي افغانستان کې او کولی شي د سولې په هکله باندې مرسته وکړي او بالاخره دا په عمل کې ثابت کړي چې دوی په سوله کې همکاري کوي. مګر هغوی ټول وخت دوه مخې سیاست کړی دی. رئیس جمهور په دې کې په حق دی چې هغه پاکستان نوم اخلي. نو معنا دا ده چې پاکستان بالاخره دې ته راشي چې دوه مخې سیاست ونه کړي او په سوله کې مرسته وکړي او طالبان دې ته آماده کړي چې بالاخره سولې ته راشي. د چارو یو شمېر نور کارپوهان بیا وایي یا د مرکه کې ولسمشر ټولو مسایلو باندې رڼې خبرې وکړي او ابهامات یې نه دي پرېښي. د پاکستان په وړاندې دریځ واقعاً چې ډېر ثابت، روښانه او هغه څه یې پکې په ډاګه کړي دي چې پاکستان ته یوه لاره ښودلې ده چې مثلا یا ته افغان حکومت ومنه او یا طالبان ومنه یا افغان حکومت سره دوستی اعلان کا یا افغان حکومت سره مستقیما خپل دښمني اعلان. د ولسمشر محمد اشرف غني د مرکې مهم ټکي په ټولنیزو رسنیو کې هم لسګونه ځله نشر شوي او ګڼ شمېر افغانانو یې ستاینه کړې ده. دوی لیکلي د نظام او جمهوریت د ساتنې په برخه کې د ولسمشر مبارزه ورته الګو ده. د تیر کوچني اختر پر مهال د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم د پاکستان د ناوړه سیاستونو یادونه وکړه او پر وړاندې د درېدا خبرداری ورکړ.